لکه مخکې مې چې وویل موږ دوې دفاعګانې لرو. لومړنی دفاع د بصیرالحق عادل ده، د تدریس عنوان یا د پریزنټیشن عنوان دی په ولسي بحثونو کې د پښتو ادبیاتو ونډه. لارښود استاد دی پوهان دکتور یار محمد یزال، د ژوري پلاوي غړي دي پوهان دکتور محمد رفیق، پوهان دکتور اجمل ښکلی، پوهان سید علي محمد اشراقي. له قدرمن ژوري پلاوي نه هیله کوم چې ځای تشریف راوړي او له بصیرالحق عادل هم غوښتنه کوم چې راشي سټیج ته او خپله دفاع یې پیل کړي. د دفاعي وخت او نور مشخصات به د ژوري پلاوي ورته وکړه. ډېره مننه. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو استادانو په اجازه باندې زما نوم بصیرالحق عادل دی، د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسټرۍ محصل یم. زما د تدریس موضوع په ولسي پاڅونونو کې د پښتو ادبیاتو ونډه ده. لارښود استاد مې ډاکټر یار محمد پوهان ډاکټر یار محمد یزال دی. دا تدریس په 15 څپرکیو کې ما راټول کړی دی چې په لومړي څپرکي کې کلیات دي، دویم څپرکي کې په مجموع کې ادبیاتو پر اغیز مې بحث کړی دی. په دریم فصل کې لرغونی دوره کې هغه نظمونه چې د ویښتیا لپاره ویل شوي دي هغه مې راخیستي دي، او څلورم څپرکي کې دویمه یا کلاسیکه دوره کې د هغه نظمونه چې اغیز لرلی دی، او په پنځمه وروستي څپرکي کې د خپلواکۍ په اخیستو کې د پښتو ادبیاتو ونډه. راځو لومړي څپرکي ته چې د څېړنې کلیات دي. اول د څېړنې ستونزه ده. د ژوند په بېلابېلو برخو کې د ادب اغیز یوه داسې پوښتنه ده چې لا تر اوسه حل شوې نه ده. اوس هم ډېری لوستي کسان دا نه مني چې ادبیات د ګواکې اغیز ولري. په دې اړه ما ډېرو بحثونو کې هم له ځینو حتی د پوهنتون له استادانو اورېدلي دي. نو په دې څېړنه کې ما هڅه کړله همدغه پوښتنې ته ځواب ویم چې ادبیات د ژوند په بېلابېلو اړخونو باندې اغیز لري او ذهنیت جوړولو کې د خلکو راویښولو کې ونډه لري. د څېړنې اصلي پوښتنه دا ده چې آیا ادبیات پر ټولنه اغیز لري، اصلي پوښتنې، او آیا ادبیات د ولس ویښونې ځواک لري. فرعي پوښتنې د وګړو په ذهن جوړولو کې نظم څومره ونډه لري. زموږ د خپلواکۍ او صوبو په ترلاسه کولو کې د پښتو ادب په ځانګړي ډول د نظم ونډه څومره ده، او د ټولنې هغه لوستي کسان به د ادب له اغیزه خبر دي که نه دي. د څېړنې موخې په ټوله کې د ادبیاتو اغیز او ارزښت دی چې په دې باندې کار شوی دی، او د ټولنې په جوړېدو، فکر او ذهنیت جوړولو کې د ادبیاتو ونډه ده، ولسي پاڅونونو کې د پښتو نظم ونډه، او ادب څنګه د وسیلې او پیغام په توګه کارول کېږي او اغیزې سره دغه موخې لري. او ارزښت یې دا دی چې په مجموع کې چې خلک د ادبیاتو پر ارزښت وپوهېږي. لوستي کسان به په کتابي بڼه او نالوستي کسان تر ډېره پورې په غږیزه بڼه چې ممکن دا تدریس په غږیزه بڼه خپور شي د یوټیوب چینلونو له لارې او یا له ځینو نورو برخو. د څېړنې مخینه همدغه موضوع چې ما کار پرې کړی دی، زما در سترګو داسې مکمل کتاب رانغی. ولې په ادب تاریخونو کې معلومات راغلي وو، پاشلي معلومات په سیاسي تاریخونو کې، او په 1490 کې هم یو کتاب چې ما خپله راټول کړی دی، په دې کې ما ځینې معلومات راټول کړي دي چې هغه نظمونه او شعرونه چې د ولس ویښونې دپاره ویل شوي دي. ځینې مقالې هم شته. د څېړنې میتود ترکیبي دی چې ځینې معلومات مستقیم راخیستل شوي دي، ځینې غیر مستقیم، او ځینې تحلیل شوي دي، او ځینې بیلګې هم پکې راخیستل شوي دي. دویم څپرکي کې د ادبیاتو اغیز دی. موږ تاسې ټول دې باندې پوهېږو چې ادبیات د یوې ټولنې د کلتور بنسټ ایښودونکي دي. مترقي ادبیات د اخلاقو روزونکي دي، او په ټوله کې ادب له متشدد انسان سم انسان جوړوي. هغه څوک چې شعرونه اوري، لولي، ناولونه ګوري، تر ډېره پورې صمیمي وي،
او متشدد نه وي چې په دې اړه باندې په دې برخه کې موږ ډېرې بیلګې هم لرو. ادبیات څنګه اغېز کوي؟ موږ شفاهي ادب ته ورځو. شفاهي ادب کې موږ ډېر داسې څه لرو چې اغېز ډېر دی. پرځن دغه لنډۍ ده وایي قبر سوری شو تختې ماتې پر ګلابي جانان مې پرېوتل ګردونه، چې هغه زموږ د ټولنې یو واقعي انځور دی چې جګړو له موږ داسې ډېر ښکلي ښکلي ځوانان واخیستل. کله چې موږ تاسې په خپل چمګاوډ کې داسې یو څه وینو او دا لنډۍ اورو نو طبیعي د تاثیر راباندې کوي. کاکړۍ ده وایي ګران دې نه کوي واده که کونډه شوم کوم زه. یعنې دا زموږ د ټولنې هغه یو انځور دی چې دلته د خپلې مینې ته رسېدو ته حتی یوه پښتنه خپل کونډتوب ته هیله لري، او په داسې حال کې چې پښتنې دومره سپېڅلي دي که هر رقم خاوند دی ولري دی نه غواړي چې کونډه شي، دی نه غواړي چې خاوند له لاسه ورکړي. خو دا یو هغه بل خوا زموږ په ټولنه کې د کونډتوب احتمال هم ډېر دی که نه. او لنډۍ د وایي هندوستانه میړه به وکم په پښتنه خاوره کې 2 ځل کونډه شومه. نو دا درد په دې کې پروت دی چې حتی د خپلې مینې ته رسېدو دپاره د کونډتوب هیله لري چې دا تاثیر لري. بل د ملالۍ ټپه موږ لرو چې دې باندې ما تیزیس کې معلومات راوړلي، بس په ډېر نه کوو. دغه د نظم او د شعر د اغېز په برخه کې دې نه استفاده کېدلی شي. پخوانیو باچاانو به شاعران په دربارونو کې ساتل، شاعران یې ورې ساتل. ګورئ پاچاهانو حکیمانو دوی پوه خلک هم ساتل، پوه خلک ورسره ولوستي خلک ورسره، خو دوی تر ډېره پورې دغه خپل لاسته راوړنې خپلې صوبې خپلې د جګړو د بریو کیسې د شاعرانو په خولو خلکو ته اورولې. وجه دا چې نظم تاثیر لري که نه. هغه خبره چې په نظم کې کېږي، هغه خبره چې په شعر کې کېږي، د هغې تاثیر د نثر په پرتله باندې زیات دی. یو څو بیلګې ما راوړلي تیزیس کې مې ډېر راغستي. اروخاد الفت صاحب په دې اړه یوه ډېره غټه مقاله لیکلې ده. ما یې فقط 2 بیلګې راواخیستلې چې شاعرانو په ځینې شعرونو باندې انعامونه اخیستي دي. او په دې کې یو فرخي سیستاني دی چې په یوه قصیده د امیر ابوالمظفر ناصرالدین طغاني د بل حاکمو 40 خسونه په جایزه کې واخیستل. دانش مشهدي ته د شاهجهان زوی دارشویکو په یو بیت 1,00,000 روپۍ وربخلي. ډېرې بیلګې په تیزیس کې ما مفصلې راخیستې او دا چې وخت کم دی مخ ته ځو. خبل د نثر پرتله د نظم اغېز دی. هغه د ماشومتوب نه ماشوم مور ته د آلو لولو سندره وایي، دا په نظم ده که نه. وجه دا ده چې نظم اغېز لري، په غوږونو ښه لګېږي او په یاد کې پاتې کېږي. زموږ اکثره دیني کتابونه هم که وګورو په نظم لیکل شوي دي، ډېری کتابونه همدغه وجه ده چې ښه پاتې کېږي. او پښتو شفاهي ادب کې نقلونه هم تر ډېره پورې په نظم لیکل شوي دي که نه. خلک یې د اورېدو ښه لیوالتیا لري او د موسیقۍ سره ښه ویل کېږي. هیوادمل صاحب پښتو ادبیاتو تاریخ کې د ساندو یو نمونه راوړې ده چې دا هم دغه د تاثیر په خاطر ما راخیستې ده. وایي پلانکۍ یم شپه کړمه کلونه کور ته دې رادرومه په خیالي جامو دې پرېوتل ګردونه که نه. دا یو داسې هیله ده چې یعنې ناممکنه ده چې پوره شي. یو څوک چې مړ او بیا هیله ورته لري دغه اغېز په خاطر ما راوړی دی. دلته یو بل دغه یې ده وایي پلانکۍ راشه د ګور د پاسه دا کمکۍ زوی د لاسه کړه د خپله لاسه. یعنې څوک چې کور نه مسافر شي هغه مور ماشومانو ته همدغه هیله ورکوي چې پلار به مو راشي او داسې به هغې څه به وي. خو دا داسې یوه هیله ده چې ناممکنه ده که نه. نو هغه انسان باندې تاثیر کوي او زړه یې دردېږي. د اجمل تورمان یو نظم یو برخه ده وایي د قبر شناخته د ورو ورو ټکوم هسې نه سترګو ته د ګرد پرېوځي مورجانې مخ باندې لاسونه مږده د زوی زړګي ته به یې درد پرېوځي. هغه د مور د مړینې وروسته د قبر ته ورځي او دا که څوک واوري هم اغېز پرې کوي. خبر لازو دریم څپرکي کې لرغونې دوره کې چې د خلکو د ویښونې یا پاڅونې یا دوی د مورال لوړولو دپاره کوم نظمونه ویل شوي دي. په دې کې اول موږ لومړی لاسته راغلی نظم یا شعر یا ویاړنه چې د امیر کروړ له موږ هغه ته ورګرځو. زیم زمری په دې نړۍ له معطل نشته. هیوادمل صاحب وایي شاعر خپلې بریاوې صوبې میړانې او د هغه زمان له شریعت سره سم خپل افتخارات په دې ویاړنه کې بیان کړي دي. حبیبي صاحب د ویاړنې په اړه وایي دا شعر د حماسي اشعارو له ډلې څخه چې دنیا د ادب یو برجسته او غوره برخه ګڼل کېږي. د شاعر لوړ حماسي مقام او د توري غلبه او د بریښه تصویر دی. ګورې دغه عموما حماسي شعرونه چې د بریو لپاره ویل شوي عموما د خلکو دغه احساسات او ولولې راپارې که نه. دغه ویاړنه چې موږ تاسې کله لولو یا اورو دغه مهال هغه انځور مو سترګو ته ودرېږي یا تصور کوو خپله د امیر کروړ هغه دبدبه او عظمت. او بیا چې کله یو ډیپلوماتور له خولې اورو ممنون مقصودي دا ډېر ښه ډیپلوما کړی دی هغه احساس د یو چا راپاروي که نه تاثیر لري.
بل په دغه لرغونې دوره کې موږ د ملکیار غرشین سندره لرو چې سختن مومل دی اوس مو یرغل دی هیواد د بل دی غازیانو ګوري سختن مومل دی تر اخره پورې همدا سندره ده. هیوادمل صاحب د سندرې په اړه وایي دا لوړه سندره د خپل جوړښت لپاره و د پښتو سندرو کې شامل ده او شاعر د اسلامي لښکرو د روحیې او د اسلام په ننګه جنگ تر دوی د هڅولو په منظور ویلې ده. دغه راز هیوادمل صاحب لیکي په خپل کتاب کې یو ځل د سلطان پر لښکرو د کفر د لښکرو قوت زیات شو او نږدې و چې د اسلام لښکر ماتې وخوري. د پښتنو شاعر ملکیار غرشین چې په دې لښکرو کې شامل و دا سندره یې ویله چې اسلامي لښکر جنگ او میړانې ته وهڅول او مسلمانان لکه زمریان د کفر پر لښکرو راتوی شول او صوبه د افغان سلطان شهاب الدین غوري د لښکرو په نصیب شو. تورې تیرې کړئ د خن مو پرې کړئ منګولې سرې کړئ څله به تښتو سختن مومل دی. ګورې دغه فقط یو بیلګې ما راخیسته څله به تښتو دا یو پیغور دی که نه له جنګه تېښته بیا د جنګ کې ماتې خوړل. دغه شاعر هم دغه شیان خلکو ته ورمخته کوي او هغه وجه ده چې د خلکو احساسات راپارېږي او دښمن باندې ورځي. په لرغونې دوره کې موږ بل د بابا هوتک سندره لرو چې 9مه هجري پیړۍ کې چې چنګیزیانو زموږ هېواد بېلابېلو سیمو بریدونه وکړل عالمان یې ووژل. دلته اړتیا وه چې خلک یو څوک پیدا شي او د خلکو هغه احساسات راوپاروي او د دښمن په وړاندې اماده کړي. نو بیا بابا هوتک همدغه سندره ویلې ده چې پر سور غوبل راته نن اور دی وګړي جوړ راته پیغور دی پر سور غر پر سور غر راته نن اور دی پر سور غر راته بل اور دی داسې فکر کوم. د پټې خزانې مؤلف وایي د مغولو په یوه شخړه کې پښتانه لږ او بې قوته و چې د سرو مغولو پیښه راغله. بابا هوتک څو خپلوان مړه شول. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویل او خپل زلمي په جنګ کې تاوده کړل څو دوی په دښمنانو بری ومومي. دغه د پټې خزانې مؤلف مخکې لیکي بابا هوتک خپل قومونه راټول کړل او د سره غر سره یې په مغولو سره شخړه وکړه. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندی ډېر ووژل. ما ته خپل پلار داود خان داسې نقل وکړه چې سور غر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لاجن شو چې پلوشوي د لمر په څېر برېښنا کوله. دې باندې هم لږ شننه ما کړله وي پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سئ تورې تیرې غشي تر ملا سئ. پښتانه چې کله زلمي راویښوي یا په غیرت راولي ننګ ورمخته کړي که نه په فلاني ننګ وکړه په وطن ننګ وکړه. نو عموما دغه شاعران هم هغه څه خلکو ته ورمخته کوي چې د دوی هغه ویده احساسات راپارېږي جذبه یې راپارېږي او پر دښمن ورځي. دغه تیر کې موږ تاسې د جنګیالیو مو رالوړولو لپاره سندرې او نظمونه لرل لکه فکر کوم د بخزمینې سندره ده وایي ای سربازه یاره خېجه په مورچل باندې بیا به دې ویده کمه سوري د وربل لاندې. بل لازو کلاسیکه دوره کې چې پیل په پیر روخان باندې شوی دی. بایزید روخان هم د پښتنو د ویښولو یا د دوی د یو ځای راټولولو لپاره دوه لویې لارې استفاده کولې چې یو هغه تصوف لاره به او دوهم دغه تصوف تبلیغ د نظم په چوکاټ کې کوو. ځکه مخکې ما ویل چې نظم اغیز ډېر دی. نو دې باندې ما ته څه معلومات راخیستي دي ډېر بحث مې نه کړی خو ولې دغه نظم دوی د خپل تبلیغ دپاره یو دغه ګرځولی و لار ګرځولې وه. پوهنځی فضلي ولي ناګار په خپل اثر کې چې د بایزید روخان عرفاني ادبي ښوونځي کې لیکلي دي له شک پرته بایزید روخان د پښتو ژبې او ادب او د پښتني ویښتیابه مجدد دی. یعنې دوی هڅه کوله چې خلک راویښ کړي پښتانه په یوه ټغر راټول کړي تصوف نه استفاده کوله د نظم نه استفاده کوله. بل موږ راځو خوشحال خټک چې د تقریبا د هر شعر او هر غزل کې وکتل شي هر قصیده حتما پکې د پښتنو د ویښولو لپاره د دوی د جذبو د راپارولو لپاره یو څه شته. دی په عین حال کې د دوو لارو مبارزه کوي چې یو توره د قلم دی او خلکو ته هم دغه کوي. د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یا دا چې په جهان د ننګیالیو د دوه کاره یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي. دا اکثره شعرونه او بیتونه که وګورو هغه ځوانان دی ډېر ستایي چې په جنګ کې ښه سرښندنه کوي ښه مړانه کوي او دی ډېر ستایي. ځوانانو ته وایي ښه ځوانان به خپل هوډ پرې نږدي له لاسه که یې سر شي د خوني زمري تر ځامه. یعنې دې کې هم ځوانانو ته یو رمزي پیغام دی که نه هغه د جنګ نه تېښتې مسله ده چې ښه ځوان هغه دی که د خوني زمري تر خولې سره ورشي هم د خپل هوډ نه پرېږدي او جګړه نه بیلي. بل ځای ځوانانو ویښولو لپاره وایي څو وانخلي له غلیمه انتقام مرد نه خوب کا نه خواړه کا نه آرام. یعنې دغه د مرد دغه مردانګۍ دغه ذکر کوي که نه یعنې حال کې د خلکو د ویښولو لپاره یو اشاره ده پکې.
خوشحال خټک یو عادت دا لرو چې د نورو جنګیالیو ترڅنګ به خپل اولادونه هم کله چې به اسغلونه او جنګبازي او نیزه‌بازي زده کړه نو بیا به یې ځان سره جنګ ته بیول چې دغه یو دغه کې د خپل زوی دغه هم کړی دا وایي صدر خان لاشري جنګ لیدلی نه و په دا جنګ یې نیزه سره کړه په خسام. خوشحال خټک سره دی چې پوځي جنرال او شاعر او دیني عالم و د سایکولوژیست هم و د خلکو ویښونې لپاره له هر ډول میتود نه کار اخیستی دی یعنې کله خلکو ته هغه پیغور ورمخته کي تر څو دوی راویښ شي او په یوه ټغر راټول شي کله د دوی مثبت اړخونه ورته ورمخته کي دوی ستاینه کوي کله ترې ګیله کوي یعنې مختلف اړخونه د په خپلو شعرونو کې راوړي دي تر څو پښتانه او افغانان په یوه ټغر راټول شي او دوی راویښ شي. دلته یو قام ته وصیت کې وایي قبیلې دې واړه یو موټی شي قام شي چې اوچت د افغانانو ننګ و نام شي مینه هغه شازلمو سره کومه چې کمند دې پاس د ستورو په مقام شي د مغولو نه به د مغولو نه په څه به وایه کم وي که د غرونو بچي پور د شامودام شي. وروستي څپرکي کې د خپلواکۍ په اخیستو کې پښتو نثر او نظم ونډه په دې باندې بحث کړی دی چې د افغانستان په خپلواکۍ کې اخیستو کې دا لا شک وتلې خبره ده چې لیکوالانو شاعرانو د دوی ډیر لاسو د خلکو ذهن جوړونه کوله خلک راویښول چې په دې کې مهم رول چې لوبولی سراج الاخبار دی چې کله امیر حبیب الله خان باچا شو نو د دیني مدرسې جوړې کړې تبعید شوي عالمان یې راوغوښتل لومړۍ لیسه جوړه شوه او سراج الاخبار لومړۍ ګڼه چاپ شوه بیا په 1911 کې مشروطه غوښتونکو لخوا سراج الاخبار بیا پیل شو چې تر ډیره پورې لیکوالانو شاعرانو ته زمینه برابره شو چې خپل شعرونه لیکنې په دې کې خپرې کړي او خلکو ته یو ډول ذهنیت ورکړي او دوی خپلواکۍ اخیستو فکر ورته پیدا شي. انګریزانو مقابل کې یوازې دا نه چې دغه روښانتیا پړاو شاعرانو یا مشروطه غوښتونکي دوی خلکو راویښول بلکې ډېرې قربانیانې هم ورکړې چې اکثر یې ووژل شول توپونو خولو ته وتړل شول او ډېرو زندانونه هم وګالل. مشروطه غورځنګ فکر به پیدا شو ظلم او استبداد پر وړاندې مشروطه غورځنګ پیدا کېدو مفکوره رامنځته شو په 1906 کې دا غورځنګ رامنځته شو چې مهم هدفونه هم د خلکو ویښول او د عدالت تامین د حقوق ترلاسه کول د ملي یووالي ټینګښت او ځینې نورو. راځو عبدالهادي داوي مصنوي په دې باندې بحث کوو چې دا سالی احمد کندهاري بیا په پښتو ته ژباړلې وه په قفس کې بندي بلبل یو سحر زما تر غوږ سوله بلبله په قفس کې جړل دی ویله تر پای پورې دا یو غټه مصنوي ده. دغه وخت کې دا مصنوي چې خپره شوه یو کال د سالی احمد کندهاري په نظمونو لیکنو بندیز ولګېده. دا یو داسې مصنوي وه چې هغه وخت خلکو هر چا پکې ځان لیده او د خپلواکۍ غوښتنې هغه پیغامونه پکې وو. په دې مصنوي باندې د ځینو عالمانو نظرونه ما راخیستي دي لنډ به یې ووایو. علامه حبیبي وایي کندهار کې به ښځو هم دا مصنوي لوستل او اوښکې به یې تویولې. ارواښا صدیق روحي وایي په قفس کې بلبل په سمبولیک او رمزي ژبه د خپلواکۍ غوښتنې جذبات څرګندوي او خلک فداکارۍ او سربیلول ته رابولي. عبدالواجد واجد وایي په قفس کې بندي بلبل خلک فداکارۍ ته رابولي او په خلکو کې د ازادۍ جذبه را پیدا کوي. زیورالدین زیور وایي دغه منظومې د پیرنګیانو په کارکوونکو هم ژوره اغیزه کړې وه چې دغه حکومت دې ته اړ شو چې افغانستان په حکومت باندې په زور زیاتي د داسې نشراتو مخه ونیسي. سراج الاخبار چې یوازینۍ وسیله وه چې لیکوالانو کې خپل شعرونه او نظمونه خپاره کړي دغه رمزي پیغامونه چې د نظم او د شعر د لارې د نثر د لارې سراج الاخبار کې ورکول شول انګریزان متوجه شول او بیا یې بندیز ولګو چې د هند وایسرای گورنر جنرال له لوري امیر حبیب الله خان ته لیک واستول شو او په دغه لیک کې په ډېر دغه لیکلي احترام لیکلو چې موږ ستاسې په حکومت کې مداخله نه کوو نه حق لرو خو ولې دا ډول نشرات کیدای شي زموږ ستاسې اړیکې خرابې کړي. بیا امیر حبیب الله خان په جواب کې ورته ډېر احترام لیکلي چې دا زموږ د حکومت پالیسي هم نه ده چې داسې یو څه ولیکل شي بیا نو هغه چې امیر حبیب الله خان لخوا دغه ته ګوتڅنډنه وشوه محمود طرزي ته او دغه یې بند کړه. دغه ځینې شاعرانو لیکوالانو مولوي سالی احمد کندهاري عبدالهادي داوي مولا عبدالباقي افغان عبدالعلي مستغني او یو شمېر نور چې دوی د سراج الاخبار له لارې نشرات کول. سراج الاخبار په 4م کال 3مه ګڼه کې د میزان میاشتې په 14مه نیټه د غلام محیالدین افغان لخوا د افغانستان د خپلواکۍ په باب د لاندې شعر چاپ شوی. شکر شکر باغ مخبل باغبان مخبل دی ګل مخبل بهار مخبل بوستان مخبل دی. دغه راز د 1294 هجري شمسي کال د ثور په 10مه د سراج الاخبار په پاڼو باندې د غلام محیالدین افغان د لاندې غزل چاپ شوی دی چې د خپلواکۍ او هیوادنۍ مینې انګیزه لري. زما زړه ډک دی له مینې د وطن خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن.
کله چې د نړۍ دویمه جګړه خبر د هغه مهال د لیکوالانو شاعرانو تر غوږو ورسېده نو دوی په هیجان راوستل او محمود طرزي د غلام محی الدین افغان د لاندې شعر په سراج الاخبار کې چاپ کړ. زما زړه د وینو ډک دی بېقرار نن ستم د کاپیرانو شو بسیار. یو د حی علی الفلاح مقاله ده چې محمود طرزي له خوا ولیکل شو په سراج الاخبار کې چاپ شو. کله چې محمود طرزي د افغانستان د بشپړې خپلواکۍ او دولتي حاکمیت لپاره انګریزانو پر ضد په 1294 شمسي د جدي په 10مه ګڼه کې د حی علی الفلاح تر سرلیک لاندې مقاله ولیکله نو بیا دغه جریده سانسور شو او وشلېدل او دغه مقالې بیا ډېر غبرګون راوپارول. د حی علی الفلاح مقاله چې وه دا په حقیقت کې د مشروطه غوښتونکو لخوا د محمود طرزي په قلم د افغانستان د خپلواکۍ بشپړه اعلامیه وه چې د خلکو ولولې او احساسات یې راوپارول او لا یې پسې تحریک کړل. محمود طرزي چې خبر شو بیا دی لکه چې نه پوهېږم چېرې تللی و استالف ته تللی و چېرې بیا یې دغه ته خط ولیکه محمود طرزي ته ګوتڅنډنه ورته وکړه چې داسې ورته لیکلي محمود طرزي پسر غلام محمد طرزي ایډیټور اخبار باید بدانه که در آینده چنین مطالب غیر موثق را علیه بریتانیا نوشته نکنید چی آنها دوست حکومت ما میباشند اگر دوباره بدین طریق نوشته کردید بدون ملاحظه از کشور خارج سخته خواهد شد. بیا دغه استازي چې د خبرې لیکلې ده حافظ سیف الله د ویلي وي یوازې دا نه چې اختار یې ورکو محمود طرزي ته بلکې دی دغه هم کسر معاش یې ډېر وخت د معاش بندو. بیا همدغه وجه وه چې ذهنیت مخکې له مخکې جوړ شوی او مشروطه غوښتونکي وو دوی غونډې وې د ولس ذهنیت جوړونه وه د دوی لیکوالي او شاعري وه چې ولس ته خپره شوه خلک ذهناً آماده شو. کله چې خلک ذهناً آماده شو نو خپلواکي واخیستله چې د خپلواکۍ اعلان دلته ما راخیستی دی مخته ځو. بل د ویښ زلمیانو غورځنګ هم دی چې دوی دا هم بیا په 1406 کې رامنځته شو. د دوی موخې هم یو د خپلواکۍ نه دفاع وه د خلکو ویښولو د ظلم پر وړاندې مبارزه وه د عدالت ټینګښ او د ملي ژبې پښتو تقویه وه. استاد بینوا استاد الفت استاد خادم علامه حبیبي نور احمد ترکی ارواح دنګار او نور ګڼ شمېر لیکوالان شاعران د دې غورځنګ غړي وو. ما فقط د الفت صاحب دغه یو دغه راخیستی دی بیلګه چې د خلکو د ویښونې لپاره یو پیغام پروت دی وایي دا توره شپه به خدای کاندي په موږ باندې سبا سپین مخ مې چې سبا غوندې روښان لیدلی دی تعبیر یې کړی ما په ظالمانو به چپه شي چپه کاکل مې خوب کې د جانان لیدلی دی. اوس مهال کې د خلکو د بیدارونې لپاره شعرونه دي لیکنې دي چې اوس وخت کې یو خوشبختي ده چې هغه د پیغام رسولو وسیلې به حده ډېرې دي. هر څوک هغه ټلیفون کې شخصي ځان ته رسنۍ لري په مستعار نوم هم کولی شي ولس ته پیغام ورکړي خلک راویښ کړي راډیوګانې دي ټلویزیونونه دي اخبارونه دي مجلې دي. اوس وخت هم د مشهور شاعران عبدالغفور لیوال پیر محمد کاروان ممتاز اورکزی احسان الله درمل حسینه ګل تنها رحمت شاه سایل عباسیني صوبزي او ډېر نوي ټوکېدلي ګلان چې ما په دې کتاب کې راخیستي دي دغه ولس ویښونې دپاره چې کوم بیلګې او شعرونه ویل دي دوی کار کوي. بل د پښتون ژغورنې غورځنګ د پی ټي ایم دی چې دا په 1496 کې د نقیب مسجد په نوم فقط 2-3 سلرونه پاتې دي. نقیب مسجد په نوم یو ځوان د وژنې انګېزه واخیستله د پښتنو د ویښولو لپاره د غورځنګ جوړ شو. دې غورځنګ نه لیکوالانو شاعرانو هم انګېزه واخیستله او دوی خلکو ته شعرونه او نظمونه ولیکل دوی د ویښونې لپاره چې دا ما په دې کتاب کې راټول کړي دي د ادب تاریخ لپاره کېدای شي خام مواد وي. په اوس وخت کې هم دغه غورځنګ چې رامنځته شو دې نه وروسته ډېر کار وشو دغه د ولس ویښونې لپاره چې کوم نظمونه وویل شو شعرونه ویل شول. راځو مناقشې د ولس ویښونې لپاره د ادب په ځانګړي ډول د نظم او شعر څخه استفاده یو داسې موضوع ده چې مخکې پرې ما مستقل اثر زما له نظره نه تېر شوی خو ولې پښتو ادب بیا دغه سیاسي تاریخونو کې خواره واره معلومات راغلي دي ما بهتره وګڼله دې لپاره چې د ټولنې وګړو ته د ادبیاتو اغېز ثابت شي دا موضوع وڅېړم او دا اثبات کړم چې نظم او ادب حتی واکمنان له تختونو لري دې په وسیله واکمنان له تختونو لرې شوي دي او زموږ هېواد ته د استقلال د راتلو یو لوی لاس چې لرو لامل همدا د شاعرانو او لیکوالانو هڅې او په سراج الاخبار کې دوی د خپرېدونکي مطالب وو. پایله شعر نظم او په ټوله کې ادبیات اغېز لري یوه ټولنه بې له ادبیاتو له ژوند خوند نشي اخیستلی او شاعرانو لیکوالو د ظلم او بې عدالتۍ پر وړاندې دومره مبارزه کړې چې ان په خپلو قلمونو واکمنۍ راپرځولي دي. وړاندیزونه اول دا چې شعر او نظم اغېز لري موږ بحث پرې وکړو او زموږ په ټولنه کې بېسوادي ډېره ده نو یو وړاندیز مې شاعرانو لیکوالو ته دا دی چې د زده کړو په اړه همدې د شعر له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړي تر څو اغېز وکړي او ذهني سازي وکړي. دویم وړاندیز مې دا دی چې دې څېړنه کې ښایي ما نه ډېر شیان پاتې شوي وي هغه څوک چې په دې باندې کار کوي نو یو وار دغه تیزیس وګوري هسې نه چې تکراري شیان نه واخلي او هر افغان او هر پښتون ته بویه چې
اول خپل ادب تاریخ او بیا سیاسي تاریخونه ولولي ځکه هغه لرغونی زمانې نه تر اوسه پورې زموږ لیکوالان شاعران هڅه کوي چې ولس راویښ کړي ولس پوه کړي ورې پیړۍ تېرې شوې خو لا هم دوی پرته له جنازو په یو ټغر نه راټولېږي او د ادب قدرمن استادان دي د شعر د اغیز په اړه محصلانو ته په ځانګړي ډول په ځینو دفترونو کې چې هغه څوک چې ادبیاتي مسلک نه دی د نورو پوهنځیو استادان هغوی ته په دې اړه پوهاوی ورکړي ځکه زه ډېرو داسې بیلګو سره مخ شوی یم چې د نورو څانګو فرضاً د حقوقو د اقتصاد کمپیوټر ساینس دغه استادان همیشه ما سره استدلال کوي چې شعر او ادب په ټوله کې یو بېمعنا څیز دی او هېڅ اغېز نه لري نو په دې اړه وړاندیز به دا دی چې لږ تر لږه ذهني سازي وشي چې یوازې د ادب استادان او د ادب محصلین نه بلکې په مجموع کې ټول لوستي خلک په دې باندې پوه شي چې ادب یو ځواک دی یوه وسیله ده او په دې سره ډېر کار کېدلی شي ډېره زیاته مننه ډېره ښه وړاندې په زړه پورې او جالبه موضوع ښه یې تشریح هم کړه چې تیزس کې راوړي دي هغه یې ښه واضح کړه فقط زه نور اعتراض نه لرم او موضوع مخکې د مخکې نه تایید وړ ده فقط ځینې خبرې په کلاسیکه دوره کې راتلونکي ډېرې تکراري د استادانو دا دي نو د ما ورځ کوچنۍ پوښتنه چې د مشروطه خواهانو چې مړي پکې وشو 1192 ته وتړل شو او دا د ویښو ځوانانو چې 1926 کال کې 4 کاله فعالیت وکړ د هغو د دوی ترمنځ په اهدافو کې ازادي اختیار او فکر ورکول دا ټول همدا و اساسي فرق د دې دواړو غوښتنو د دوی مخو کې څه و د مشروطه خواهانو یا اخوان اول او اخوان دوم او د ویښو ځوانانو د دوی ترمنځ اساسي فرق څه و او بیا کوچنی چې یاداشت سره واخله دغه مخینه کې د استفاده په متن کې کړې ده ډېره مګر دلته یې واضح کړې نه دا چې استادانو حق دی او احمد صاحب یې راواخیسته د بېنوا نمونه یې راواخیسته د عبدالعلي خان داوي یې راواخیسته مګر دلته د حق نه ده ادا کړی دومره دې لیکلي دي چې د ما له نظره هېڅ نه دي تېر شوي ګورې دا د مېړني ولس او ادبیات نه پوهېږم دا کتاب دی بیبي صاحب مېړني ولس ادبیات کنې ورسټو ګیرس کنه دا د دې دا چې یا ولسی ادبیات عارف عثماني فکر ډېر کتابونه باندې تفسیر تا یو مقاله لیکلې ده او یو د کتاب لیکل یعنې د دې نه وړاندې هېڅ چا نور څه نه دي لیکلي دغه کاینده چاپېږي د ما پیشنهاد ده دا پوښتنه ده دغه لږ زره حق به ادا کړي او صفا یوه نیمه دوه به وویلي ځکه اساسي ونډه په ادبیاتو کې چې په همدغه ډول کې کلاسیکي دورې خو تکرار شوي دي هر څه رحمان بابا دی خوشحال دی مګر د معاصره دوره کې په دې باندې لږ فوکس وکړئ دا بیژنی استادای بزرگوار چند نکته را خدمت شما عرض میکنم که هم در مورد رساله است و هم در مورد ارائه امروز خود ما بسید همین نسل امروز ما بچه جوانان که هستن میار من نسل ورخطان هم موندیم نسل بسیار عجله دارم سلمت سوتر کار همون شد و کار شما هم در متن رساله و همچنان ارائهتان امروز اشتباهات املایی بسیار زیاد بود کم نبود بسیار زیاد بود دلیلش ما فکر میکنیم این است که ورخط هستیم که زودتر کار ما تمام شود یا در ارائه امروز شما ما در بسیار جایی نمیفهمیم شما شعر میخوان یا نثر میخوان این دو تا خود باید فرق شود یا نثر باید لحن خوانده میشه شعر و لحن دیگری شنونده باید بفهمه که نثر خلاص شد شما شعر میخوانید مخصوصا شعرهای حماسی را باید با لحن حماسی بخونید که شنونده متوجه شود استاد محترم در مورد پیشنهاد تاریخی یاد کردم خب برای پیشنهاد تاریخی نداره کار شما این فهرست منابع چیست شما این منابع که استفاده کردین اینا شامل منابع شما میشه اکثریتش یعنی این مطالب موضوعات شما زیاد برداشت کردین خب بخشی از کار
آشنایی تاریخی شما را میسازد. مثلا جمله اشتباه در اونجا امیر ابوالمظفر چغانی است، شما بگید تقایی نوشته کردن یک چیز دیگه جملهش مثلا نمیخوام از منبع ما گرفتیم، منبع همونطور بوده برای درست نیست. امیر ابوالمظفر چغانی نام یک منطقه از چغانیان اینا مربوط به نامش ده. مشکل دیگه کار شما بود که دو جای از تاریخ میلادی کار گرفته بودین، در جای دیگه از تقویم هجری ما شما خود تقویم ما شما هجری یا هجری شمسی یا هجری قمری. جای اگر ضرورت بود در پاریس باز از میلادی هم میشه که استفاده کنیم. مشکل دومی دیگر که من در پیام بر شما مانده بودم حتما متوجه شدین، تمام بحث شما در این رساله شعر است، نظم است، اما نام رساله است پاولوسی پاسون که دکتر ادبیات تو آنده که هم شامل نظمش هم نثر. اینجا کار اصلی شما شعر است، من فکر نمیکنم نمونه‌ای هم که به نثر است یا هیچ نیست، بسیار اندک و محدود است. دیگه این مسائل نتیجه گیری اینا را چیزی که به رساله آورده بودیم به اینجا نبود. نتیجه گیری تون هیچ ربطی به نتیجه گیری به اینجا که نوشته کرده بودیم نداره. در رساله مرچند یک بار این را دیده بودم با شما که اصلاحات هم وارد کردیم، بازم بعض قسمت‌هایش مونده از جمله مثلا در اینجا باید دیماستری تزیس نوشته شود که شما نوردین در شماره گذاری صفحه اول اشتباه کردین. شما این صفحه جزء اصلی کتاب است، این در پوش نمیاد، شما به پشتی دیگه میکنید. این شماره الف است. به خاطر من اگر شلقه گرفتیم که اینجا الف حساب بکنید، اما در صفحه نمیاد، صفحه بسم الله ب میاد که نوشته نمیشه اما حساب میشه. بعد صفحات دیگه باز جیم همین ترتیب. در این صفحه‌ای که مخکنه خبر آوردیم اینجا شما دو فاصله کار گرفتیم، یعنی پاراگراف هم قسمی جدا کردیم هم سر سطحی گرفتیم. در داخل متن قسمی اسکی را جدای کار کردیم که لندیز شما اینجا 1 2 3 4 5 پاراگراف در حالی که لندیز من نمی‌فهمیدم نسخه قبلی رو برای شما نوشته کرده بودم، یعنی لندیز یک پاراگراف کار می‌کنه، چون شما روی یک موضوع واحد کار می‌کنید باید یک پاراگراف نوشته شود. دیگر شماره گذاری قسمت اخیر رساله که مناقشه و فایل و لندیزون نقل می‌کنه که شما و ترتیب الفبات هم کردید شما شماره گذاری نشه. خب اشتباهات املایی مثلا سلطان محمود غزنوی را البته بعد صفحات شدیدیم او را از غزنی نوشته کردیم، صفحه شفاف کردیم برای شما. یک بیت هم صفحه 19 تاک را سرسبز کنه ابر نیسان در بهار، قطره تا می میتواند شد چرا گوهر شود. این را از منبع شما گرفتیم، اشتباه بوده یا خودتون در وقت تایپ اشتباه کردیم. دیگه در کارهای تحقیقی شما در ارائهتون چند جای آورده بودین، مثلا هیوادمال سید نوشته کرده بودین، در کارهای علمی این سرمحقق و استاد و این کلمه نمیاید. هم در متنم دو جایی که بود من نشانی کردم علامه اینا هیچ کدامش نه در فهرست منابع میاد نه در داخل متن میاد. دیگه صفحه 46 یک نسخه بعد تا آخر صفحه آمده، نسخه دیگه در صفحه دیگر رفته. این تنها عنوان نیست که باید در آخر صفحه باشه، چون باید در پشتو فارسی دو نسخه داره، یک نسخه باید تا آخر نبیاید. صفحه 85 خب دقیق میدیم براتون اونجا نشانی کردیم، باز ببین اشتباهاتی که هست حتما در داخل متن دیگه صفحات هم همین اشتباهات هست. دو جای کلمه خداوند آمده خدای، باز جل جلاله جیم تمام تا ساده گرفتیم. حالا جیم در داخل قوس میاد، صلی الله را صاد نشان میکنیم در داخل قوس میاد. در فهرست منابعتون هم چند جای مشکل داره، یعنی که ما گفتم سه خطا هستیم،
صندلی‌های جا در آخرش نقطه مانده، چند جایی باز نقطه نمونده. که این نقطه بود خدمت شما عرض کنم. ضمن دا د شخصیت وخت کې ملنلیک نه ده که کوم دا په دې کې مونږ ټول خبرې خلاصې کیږي مخکنی خبرې کوي تشکر کوي کوم څه ده چې سره شوی ستای ها لا خو د استاد هغه کې ملنلیک او باید اضافي ډالۍ کولای شي مثلا وایي چې ورور ته ډالۍ دی یا ملنلیک اضافي یو عادل صاحب د ځینې شیان چې کتاب کاکړۍ غاړه راوړې وه او فکر کوم چې هغه کاکړۍ غاړه ستا موضوع سره چندان ارتباط نه لرو او یعنې دا یوازې د کاکړۍ غاړه نه ډېر مسایل وو په دې تیزس کې چې ستا د موضوع سره که سړی فکر وکړي ارتباط یې نه لرو او دا یو ډول دلچسپه دی او خاص یو د عجلې او د بیړې نه پیدا شوی دا کار په دې کارونو کې باید دغه ونه شي عجله ونه شي خیر دی که ته اوس دا په وټساپ کې په انلاین شو لږ وخت په کار ځکه چې دا ډېر مهم علمي موضوعات دي په علمي موضوعاتو کې دا نه کېږي چې ولا زما مشکل دی زما مشکل حل کړي دا یو شی دغه هم ناست دی رئیس صاحب ناست یو دغه مشکل و دي یو بل مشکل دا و چې دغه چې پیدا شوی د ګډوډي هلته ستا موضوع ډېره دغه نه وه واضح نه وه مثلا په ولسي پاڅونونو کې د پښتو ادبیاتو غونډه زما پوښتنه هم دا ده چې ستا د ولسي دغه ولسي پاڅونونه مراد څه شی دی مثلا ستا د خوشحال یو شعر راوړی دی هغه د حتی په هغه وخت کې د پښتنو د ولسي پاڅون سره چندان ارتباط نه لري مثلا ډېر دغه دی راوړي چې یو ښځه مور چې د خپل زوی ته داسې وایي دا د ولسي پاڅون سره څه اړیکه لري نو په دې خاطر باندې اول دغه باید تعریف شوی وي عادل صاحب چې ولسي پاڅون څه معنا لري او بیا ولسي پاڅونونه مثلا کوم ولسي پاڅونونه ته ښایي هغه دې مشخص کړي وي مثلا دغه ولسي پاڅونونه دي د پښتنو او د افغانانو په تاریخ کې د دغه ولسي پاڅونونو کې شاعري دا ونډه لرلې صحیح ده اوس په ادبیاتو کې یو بل سوء تفاهم هم ستاسو دغه نه پیدا کېږي تیزس نه او هغه دا دی چې تاسو فکر کوئ چې د ادبیات چې دي څنګه چې دا شاعر شعر ووایي نو دنیا به په بله باندې ووایي داسې نه کېږي یعنی کم د ادبیاتو په تاریخ کې حتی د نړۍ د ادبیاتو په ټول نړۍ د ادبیاتو په تاریخ کې محدود څو شعرونه دي چې مثلا واکمن یې یا ولس یې د ولس ورولې یې راپارولي ادبیات عموما دغه ډول فی الفور اغېز نه لري هغه مړو اوبو غوندې او حتی عالم چې کمیت یې زیات وي لوستونکي ډېر وي د ادبیاتو یا اورېدونکي ډېر وي د ادبیاتو په هغه صورت کې ادبیات هغه لري خپل نقش لوبوي عموما یعنې دغه یو شی زه فکر کوم چې تا ډېر کوشش کړی دی چې هغه انجینرانو ته هغه خلکو ته جواب ووایي چې ولا ادبیات د هېڅ کار نه دي زه فکر کوم چې د هغوی دلیل چې دی معقول نه دی په دغه اساسو کې دغه ډول جواب ویل بیا په خپله دغه معقولیت نه اوسي که نه نو زه که دغه په آینده کې په دې دغه باندې پام کې ونیسه ولسي پاڅونونه تعریف کړه چې ولسي پاڅونونه زما دا شی مراد مثلا ته د افغانانو د پښتنو په تاریخ کې څو ولسي پاڅونونه لري بیا د دغو ولسي پاڅونونو کې دغو شاعرانو نقش لوبولی مثلا ځینو ځایونو کې ښه و مثلا دغه د مغولو په ضد باندې چې ویل شوی دی یا مثلا د مشروطه غوښتونکي هغه یو شعر عبدالهادي داوي چې ویلی و که نه هغه مثلا دغه شان یو نیم شعر چې ولس سره ارتباط پیدا کړی نه مشخص ټولي او قشر سره مثلا محدودو کسانو ویلي وو بس بیا هغه نو په دې خاطر
الله الرحمن الرحیم. جوړی هيئت او ټول ګډوډ په اجازه باندې یو خدای تلفظونو سره زه خپل موافق ما محسوس کولی ویلې. دویمه خبره هغه کې تاسو لیکلي د ماسترۍ څانګه برنامه به یو برخه ورته راوړي یو څه دغه. دویمه خبره دا ده چې تیزیس کې داسې هغه و چې ډېر شعرونه حماسي راغلي، یعنې دغه سره ډېر ارتباط نه لاره که نه. او بیا د خوشحال پالیسي او د پي ټي ایم او د اولګزي او یعنې خوشحال به په میدان کې توی کېږي د سر ویني نه چې ډکه سینه وړي یا دا نور شعرونه چې تا کوم ویل دا ټول داسې حماسي دي او دې ولسي پاڅون دغه نه یعنې هماغلته بالفعل دغه شوي دي او خلک جنګ ته هڅي، یعنې انتقام اخیستل. خو پي ټي ایم هغه مبارزه کې د وینې تویېدل او دا شی هېڅ نشته. اولګزی یا یوسفزی یا دا داسې دغه به هغو نه ویلی چې وایي چې په چا سر مات کوئ یا خپل بدل واخله. یو خبره. دویم دا د پیروخان په اړه دی چې ویلې صوفیان خو فکر نه کوم که داسې شاعري کړي ځکه هغه خپل انسان خو څه کې هغه دغه ښودلي دي. یو شعر کې وایي دا همای له خپله خویه قیمتي دی، د ازار تعلیم به څه اخلي له بازه که نه. یعنې هغه حتی دا باز هم یو ډول باندې نه خوښوي ځکه د جنګ او دا د هغې نشته دی. یعنې باز خوند نه ورکوي ځکه هغه ظالم دی، په کوتره باندې غوټه کوي، هغه دغه کوي. نو دغه بل دغه ځینې برخې حماسي وه که د بیدارۍ خبرې بیا ورکې سیاسي بیداري او دغه نور باید راواخیستل شي که دغه یي که نه. نو دغه که تعریف شي او یو ډول دغه ورکې رامنځته شي دا به ډېره ښه وي. دا پولې سره وټاکل شي نو ډېره به ښه وي. استاد موږ اخره کې بیا خبرې وکړې ښه اخره کې چې دوی جوابونه ووایي بیا هم ټولو په اجازه پوهاند پیغ صاحب دغه مشروطه خواهانو ویښو زلمیانو دوی تر ډېره پورې یعنې زما دغه تدریس اصلي هدف هم د خلکو ویښول که نه ادبیاتو لارې خلکو ویښول. د دوی تقریبا اهداف یو ډول وو. دغه مشروطه خواهانو ډېر مبارزې دپاره کوله چې خپلواکي ترلاسه شي او بیا ویښو زلمیانو د خپلواکۍ دفاع دپاره مبارزه کوله. خو هغه حکومت هغه کوم منفي دغه چې هغه هم دغه کول که نه ولس بیدارولو لپاره په مجموع کې دوی اهداف دا وو. زما فکر ډېر اهداف سره ګډن دي. او بل دغه مخینه کې ما ځکه مستقیم کتابونو نومونه وانخیستل چې مستقل اثر ما ونیل ممکن وي ما ډېر پسې وکتل ټول ادب تاریخونو کې معلومات خو هغه دغه نه معلومات راخیستي دي کې پاشلي معلومات لږ معلومات کنه شعورونه مې راخیستي دي. مستقل اثر نه و چې په ختم دغه موضوع کې لیکل شوی په دې خاطر ما مخینه کې روانه خسته صحیح. خو ما داسې انګېزه اخیستې وه چې مستقل اثر مخینه کې راخیستل کېږي. دا چې ماخذ راخیستل کېږي مشکل نشته به راواخلو. او پوهان صاحب املایي دغه زه به انشاءالله اصلاح کوم مخکې کار پې کړی نو بیا دغه به اصلاح کړو. ځینې شیان دغه دري دغو کې وو زه پکې خپله ورک وم انټرنیټ کې به مې سرچ کړل به 2-3 رقمه لیکل شوي وو چې کوم یې اوس راواخلم. بیا استاد ځینې اصلاح کړي وو دغه ځینې چې پاتې وو لکه طغیاني دی او چوغاني دی چې دا به اصلاح کړو انشاءالله. او استاد دغه کاکړۍ غاړې لنډۍ دغه ما یو څپرکی د ادبیاتو اغېز وو څپرکی نو دغه د اغېز په خاطر ما بیلګې راخیستې دي. مثلا موږ شفاهي ادب کې دغه کاکړۍ لرو دا یو اغېز دی که نه نمونه ده چې په خلکو باندې تاثیر کوي څوک چې وایي یا لنډۍ ده دغه ځینې شیانو په دې خاطر راخیستي وو. یو دغه په دې او بل دغه ولسي پاڅونونو کې د پښتو ادبیاتو ونډه په دې خاطر ما دغه پاڅونونه مشخص نه کړه چې دلته زما هدف دغه اصلا دغه نوم ما مخکې یو ډول وړاندیز کړی او بیا ونه منل شو. ولسي ویښتیا کې د پښتو ادبیاتو ونډه که نه د خلکو راویښولو کې مثلا هر برخې دا یوازې نه چې جنګ ته راویښ شي عموما خلک افغانان پښتانه چې موږ تاسې پوهېږو بیده دي که نه دوی د راویښولو کې بیدارولو کې انګېزه ورکولو کې اصلي هدف همدغه اوس به خبره ده چې دا ویدل کېدل او بیدار اوسېدل دا به یو تعریف غړ د جنجال او خو به ما وړاندیز داره کې به نوم دغه شي نوم واوړي نو ښه به شي. او بل استاد ویل چې ډېر حماسي دغه راغلي وو ما مخکې دا ونه کړه چې عموما دغه د بیدارونې لپاره ویښولو لپاره حماسي دغه ډېر راځي که نه حماسي شیان نور بیلګې ما پیدا نه کړی شو یا ادب تاریخونه هم ټول پسې وکتل
ما د خاص بیلګې پیدا نه کړې شوې او پیروخان یادونه وبدې وکړه چې هغه د نظم څخه استفاده کړې ده او ما ویل چې د اغیز په خاطر کړې ده یعنی د کولای شو نثر نو استفاده وکړي د خیر البیان چې د مسجع نثر دی خو علامه رشاد وایي چې ځینې برخې نظم دي نو دوی د خپل ټول تبلیغ تقریبا په نظم کې کړی دی ډېره زیاته مننه خپل ځواب ویل چې هغه د غاړې راوړې وي هغه د نظم اغیز لپاره راوړې وي د صفاتونو لپاره نه راوړې موضوع ډېره ښایسته موضوع وه د سکیت پاره کو دراوند کړه ټول یې کړه او بل د سفیان په باندې رئیس ته مو وغږېده یوازینی غورځنګ او یوازینی نوزد چې د خپلو اهدافو دپاره د خپل مبارزې د شعر نه کار نه دی اخیستی هغه روحاني غورځنګ دی هغوی فقط تصوف او عرفان او تلقي دغه مسلې انعکاس ورکړی دی ولې په جنګ کې په رزم کې د خپلو اهدافو دپاره استفاده ته نه ده کړې هسې که څومره کوم بیت کوي پکې نور څه پکې نشته بل دا چې ښکلي صاحب وویل چې شعر او ادب داسې دی لکه بړې اوبه او تاسې باور وکړئ چې شعر او ادب داسې دی لکه خنجر هم دی که چېرته مبارزه وي غونډه وي خلک پاڅېدلي وي ولسونه وي او ته وایې چې ای د ازادۍ خاورې تا ته مو سلام دی ای د نیکمرغۍ خاورې تا ته مو سلام دی یا دغسې میخې منم چې د نواب صاحب دی دې کې خبره کول توان د چا دی ولې هی هی د انسانانو ربه دغه ګجر غریب انسان د چا دی تاسې باور وکړئ چې هغه خلک چې په دا غونډو کې برخه اخیستې هغه نه په سر دي نه په تن دي نه په مال دي نه په هېڅ شي باندې دي بالکل قربانۍ ته حاضر دي او دا د څه شي اغېز دی دا د ښه شعر اغېز دی مننه بسم الله حضرت پروفسور کاساستور مبارکی و استاد که بریاله